ملکن کې په لومړي ځل د کانترو د ځغل خوندورې مقابلې شوي چې پکې د امریکا، یورپ او عرب اماراتو کانترې شامل وي. د چا کانترو ریس مکمل کړو او میدان یې ګټلې او د چا کانترې په هوا کې بې درکه شوې. تفصیل د سید زمان سبا په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا د سطح د کونترو د ځغل خوندورې مقابلې سر ته رسیدلې دي. د حسن ابدال، لالا موسی او ګجر خان په فضا کې پرېښودې شوې کونترې خپل مقام یعنی ملکن ضلع ته په تیزۍ سره راستنې شوې دي. د ملکن ډیویژن ریسنګ پیجن کلب لخوا په لومړي ځل د کونترو د ریس خوندورې مقابلو تابع شوې وه چې پکې د امریکې، یورپ او میډل ایست قیمتي کونترو ترمنځ مقابلې وشوې. د لالا موسی نه تر ملکن او د ګجر خان نه تر ملکن پورې د حمید افغان کونترو ګټه ترلاسه کړه. د ځانګړي مقابلو کې ګڼ شمېر کونترې مقابلې لپاره خوشي کړې شوې وې، خو چا میدان وګټو او د چا کونترې لاپته شوې. د تقسیم انعامات لړ کې د یو درنې دستوري تابع شوی وه چې پکې د عوامي نیشنل پارټۍ ضلعي صدر اعجاز علي خان مشر میلمه و. هغوی خپله وینا کې وویل چې د ملکن تاریخ کې په لومړي ځل دا رنګه په زړه پورې مقابلې د ستاینې وړ دي. باید چې دا رنګه هلو ځلو ستاینه وشي. او ماشاءالله نن زموږ د کم کال خواري مهنت چې نو هغه نن پای ته ورسېدو. زموږ کم کلب ممبران چې دی ملکان ډیویژن ریسنګ پیجن چې دی دغه زموږ نن پروګرام و. د هلکان کم خواري مهنت چې کړي د هغوی خوشحالي نن ترلاسه کړو او پوزیشن هر یو اخیستی. ماشاءالله ما په خپله هم اخیستي، نور هلکانو هم اخیستي دي او نننی د خیره روان کال بیا د خیره انشاءالله پروګرام به زموږ سټارټ وي. شروع موږ د حسن ابدال نه کړی وه، بیا د هغې نه پس ګجر خان ته ورسېدو، هغې نه پس بیا لالا موسی نه موږ کوترې پرېښودې رالې او بیا په اخره کې د لاهور نه موږ ریس وکړو. نو د دې کال پرفارمنس چې کوم دی دا موږ ختم کړي دي. اوس د دې نه پس چې کوم دی زموږ بریډینګ سیزن به شروع شي. د بریډینګ سیزن نه پس چې بیا موږ به کال راتلونکي کال لپاره تیاري کوو او دا ریسنګ چې کوم دی نو په دې باندې موږ یو سټپ نور مخکې ځو. کوشش به دا کوو چې دا د ینګ جنریشن دپاره موږ یو داسې الټرنیټ پیدا کړو چې د هغوی مستقبل چې کوم دی هغه نور ښه شي په کور کې. د دستوري په اخره کې مقابله ګټونکو ته شیلډونه او ګڼ شمېر انعامونه ورکړل شول. سید زمان سبا، هم پښتون نیوز، بټخیله، ملکن.